بخون که چکتن طلا په نام په دې هیله سي ټول راته روغ رمټ اوسیږي. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به امید هستی که کلتان بریم جور تیار صحتمند باشیم. شاگردای عزیز، موگو تاسی په تیر ویدیو که ما و شما در ویدیوی قبلی شپږم لوست ولوستل درس ششم را با هم کار کردیم. چی څه و چی بود؟ ډیر لګښت یا اسراف و یا هم مصرف زیاد و بیجا. موږ او تاسو زده کړل، ما و شما یاد گرفتیم چې اسراف ښه کار نه دی. مو باید بې ځایه خواړه، اوبه، کالي، هیڅ شی باید بې ځایه خرڅ نکړو. ما باید هیڅ چیز را بیجا مصرف نکنیم. گروپونه هغه وخت ولګوو چې ورته اړتیا لرو. گروپ ها را زمان روشن کنیم که برش ضرورت داشته باشیم. او همداسې اسلام هم دا منع کړی دی، اسلام هم ایره منع کرده. نن راځو امروز میاییم او نوی لوست ولو درس جدید میخوانیم. نوی لوست ما روغتیا ده. درس جدید ما صحت است، سلامتی است، تندرستی است. ای که ما چگونه میتونیم صحتمند باشیم. ما در اینجا چی را یاد میگیریم؟ څه شی زده کوو؟ پښتو ژبه زده کوو، زبان پښتو را یاد میگیریم، نوی کلمې زده کوو، کلمات جدید را یاد میگیریم. د روغتیا په هکله په پښتو خبرې زده کوو. در مورد صحت په پښتو گپ زدن یاد میگیریم او همداسې ځینې شیان زده کوو. بس چیزا را یاد میگیریم که ما باید ورزش کنیم نکنیم، دندانهای خود چی وقت پاک بکنیم، چی فایده داره. یه همه را در این درس قشنگ یاد میگیریم. شما در تصویر چی رو میبینین؟ پنزور که څه ګورئ؟ زما نه دغه تصویر. در این تصویر چی میبینین؟ تاسو په دې تصویر کې شما در این تصویر دکتر و مریض میبینین. بچگکی را میبینین که دندانهایش خراب شده. پس ببینیم که راه و چاره نگهداری دندانهای ما چی هست. نمو بگورو چی ده غاخونو ده ساتنی لاره څه ده. لوست هفتم لوست درس هفتم روغتیا صحت سلامتی. موخه هدف د متن سم درست لوستل، خواندن، لیکل، نوشتن او خپلی خود روغتیا صحت په ساتنه به نگهداریش پوهیدل، فهمیدن به نگهداری صحت خود و درست نوشتن و خواندن متن درس. پوښتنه سوال. تاسی شما خپلی خود روغتیا سلامتی ساتنی نگهداری تا به څه ډول چی قسم پاملرنه توجه کوئ میکنید؟ تاسی خپلی روغتیا ساتنی تا څه ډول پاملرنه کوئ؟ شما به نگهداری صحت خود، یعنی که صحتتان خوب باشه، چی رقم توجه میکنید؟ روغتیا صحت د خدای خداوند نعمت دی است. صحت نعمت خداوند هست. صحت نعمت خداوند است. موږ ما باید خپلی خود روغتیا سلامتی ته به پاملرنه توجه وکړو بکنیم. موږ باید خپلی روغتیا ته پاملرنه وکړو. ما باید به صحت خود توجه کنیم. هر روز سپورت وکړو بکنیم. هر روز سپورت کنیم. غاښونه دندانها پر مسواک به مسواک یا برس پریمینځو بشوییم. دندانها را با مسواک و یا برس بشوییم. خپل خود بدن او کالی و لباس پاک و ساتو نگه داریم. خپل بدن او کالی پاک و ساتو. بدن و لباس خود را پاک نگه داریم. ناپاک شیان، چیزهای ناپاک را و نخوریم. چیزهای ناپاک را نخوریم. میوه ها او و سبزی ها پاک پریمینځو پاک بشوییم. میوه‌جات و سبزیجات را پاک بشوییم. در چتل یعنی ناپاک، کثیف، اوبو آب، لوبی بازی و نکنیم. په چټلو اوبو کې لوبی و نکړو. در آبهای کثیف بازی نکنیم. در آبهای چتل بازی نکنیم.
که اگر ناروغ مریض شو شویم، اگر مریض شویم باید دکتر تا به دکتر ولار شو برویم، باید پیش دکتر برویم. آفرین، داول است. ای بود درس ما. در بخش تمرین 4 دانه کلمه داده: سپورت، ارتیا، ضرورت، مسواک و برس و 2 دانم خانه خالی را داده که اینجا اشتباه کرده، خانه خالی نیست، ولی در اولش مون باید خپلی روغتیا ته پاملرنه وکړو. روغتیا، صحت. ما امروز چی را یاد گرفتیم؟ دندانهای خود را باید بشوییم، خپل غاښونه باید پریمینځو. صحت د خدای نعمت دی، صحت نعمت خداوند است. لباس، کالی، ځان باید پاک وساتو، لباس و جان خود را باید پاک نگاه کنیم. چطور لوبو که لوبی و نکرو، در آبهای کثیف و گنده شده بازی نکنیم، هرچه پاک پریمینځو بیای بخورو، همه چیز پاک بشویم و باز بخوریم. نو دا ولوستی بود درس که چیرته سوال لري په کومنټ کې راڅخه پوښتلی سئ. د تاسې کورنۍ دنده دا ده چې دا لوست ښه ولولئ، تکرار یې کړئ، او که تاسې کومه جمله جوړوئ و اگر جمله را جور میکنین نو ماته یې په کومنټ کې راولیږئ، پس برای ما د کومنټ هم روان بکنین. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.